میلیونونه وارې ډاډه اوسه، میلیونونه وارې ناممکنه ده چې ته ګناه وکړې او ته بریالی شې، خو برعکس میلیونونه وارې ناممکنه ده او میلیونونه وارې ډاډه اوسه چې ته اطاعت وکړې او تاوان وکړې. نه، دا سره نه جوړیږي. که ته ګناه کوې بریا نه ترلاسه کوې، بریالی کیدی نشې، خو که ته اطاعت کوې ناکامیدی نشې. د الله پاک دروازه ور وټکوه، هغه دروازه چې هیڅکله ستا پر مخ نه تړل کېږي، یوازې یې وټکوه، د ټولې دنیا به دې بې پروا کړي او هغه څه به درکړي چې ته یې غواړې. فقط ورشه او د خپل رب په در کې ودرېږه، ورته ووایه چې یا الله. هغه درته وایي چې لبیک یا عبدي، سبحان الله. بیا نو چې هر څه غواړې د دنیا ټولې خزانې دې پر مخ خلاصوي، فقط همدومره ورته ووایه چې یا الله. هغه به درته ځواب درکړي چې وایه زما بنده څه غواړې. نو هر څه چې ترې غواړې ویې غواړه، فقط نیک ګمان پرې کوه. سلام علیکم.